السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم ګلپاڼه او د کرکټ سره په مینه باندې به زه دا ووایم چې کرکټ سره شوق زما د وړوکوالي نه ځکه و چې زموږ کور کې به کرکټ ډېر په شوق کتلی کېدو. په پښتون ټیم کې زما ټول ډېر ښه پلیران دي، ټول زما ډېر زیات فیوریټ دي، بټ زه چې ګورم نو زموږ کیپټن شاهد افریدي یو نوم لري او یې پرفارمنس چې څنګه وګورئ د نېشنل ټیم دپاره هم ډېر ښه دي او پښتون ایز ا کیپټن هم هغه ډېر ښه روان دی. بل پکې لایم ډاسن دی چې هغه زما ایز ا بیټسمین ډېر ایز ا بالر هم ښه دی خو ایز ا بیټسمین هم زما فیوریټ دی. د افغانستان هم موږ سره ډېر ښه پلیرز دي او هغې کې چې دی ټول ینګسټرز دي ډېر ښه روان دي او د کې یو پلیر دی چې شاپور زدران نومیږي نو هغه هم ډېر ښه پلیر دی، ډېر ښه فاسټ بالینګ کوي. جی پی لوبریکینټس چې د پښتنو دپاره یا د پښتون کلچر یا پښتانه چې څومره حد پورې سپورټ کوي د انټرټینمنټ په تھرو، نو دا زه ګڼم چې ډېر یو ښه سوچ دی او یو د دې مستقبل ډېر ښه دی. زه ګورم لګیا یم او سپیشلی پښتون چې کوم دی هغه په هر ځای کې هغه شاته پاتې شوی دی، نه پوهېږم ولې، خو اوس چې څومره زه ګورم نو مخکې را روان دی تھرو دا چې کوم ټیم دی. دا داسې شازن مې دي، دا ټیم دی د پښتون، دا ټیم دی د پښتون. T10 لیګ کې چې زموږ د پښتون ټیم دی نو زه ګورم چې ډېر ښه فیوچر لري او د پښتون کمیونټي سپورټ دپاره ډېر ښه کار کولی شي. زه خو پخپله د پښتون ملګری یم او د غواړم چې زما څومره په نړۍ کې زما څومره مینهوال دي غواړم چې پښتون سپورټ کړي. دا ټیم دی د پښتون، دا ټیم دی د پښتون. Keep supporting Pakhtun team. Pakhtun, united with GP Lubricants.